د پیاوړي سوریایي عالم محمد راتب النابلسي دا جمله د خپل ژوند لپاره تګلاره کړې. هغه فرمایي: فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، فإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، فإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. که دنیا غواړي علم وکړه، که آخرت غواړي بیا هم علم وکړه، او که دواړه یو ځای غواړي، دا دنیا هم غواړي او هغه دنیا بیا هم علم وکړه. علم د دنیا او د آخرت د ښېرازۍ یو اصلي لامل دی. د علم پرته نه دا دنیا او نه هغه دنیا ګټل کېدای شي. یوه پوښتنه چې له هر پلار سره او له هرې مور سره وي دا ده چې لور چاله ورکړم، څه ډول انسان دپاره خپله لور نکاح کړمه. داسې یو انسان ته خپله لور ورکړئ چې له الله تعالی وډارېږي، ځکه که یې ورسره مینه وه خو طبیعي ده چې ښه به یې ساتي او ښه سلوک به ورسره کوي او ښه خوشحاله ژوند به لري. خو که یې خوښه نه وه، مینه یې ورسره نه وه، یا یې په زړه نه وه، د الله تعالی له ډاره به ورسره ښه چلند کوي، حق به یې ادا کوي. لور هر پلار سره د الله تعالی امانت دی. که یې ښه انسان سره نکاح ورته ونه کړه، په حقیقت کې د الله تعالی په امانت کې خیانت کړی دی. ابن عباس رضی الله عنه کوچنی هلک و، له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په اوښ ناست و. خیر البشر ورته وویل چې ای زویه څو نصیحتونه درته لرم. که مرسته غواړې یوازې له الله تعالی غواړه، له هیڅ چا مه ډارېږه. که ټوله دنیا راټوله شي او وغواړي چې ستا سره مرستې کولو لپاره څه کار وکړي، دوی به هیڅ ونه کړي مګر هغه چې الله تعالی درته لیکلي وي. خو که دا ټول خلک راټول شي او تا ته د ضرر رسولو څه نیت وکړي، هیڅ ضرر به درته ونه رسوي مګر دا چې الله تعالی درته لیکلي وي. په یاد ساته چې له هرې سختۍ وروسته آساني ده، او په دې ځان پوه کړه چې له صبر سره مرسته تړلې ده. د زړه تنګوالي وروسته حتما راحت او هوساینه شته دی. زما خوږو ملګرو، که چېرته موږ تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه سپارښتنو باندې عمل وکړو، انشاءالله له عزت ډک ژوند به ولرو. همیشه به بریالي یاستو، هم په دې دنیا او هم په هغې دنیا. او تر ټولو مهمه یې دا چې الله تعالی به رانه راضي شي او په بدله کې به یې جنت راکړي. الله تعالی دې په عمر رضی الله عنه باندې ورحمیږي. عجیبه شخصیت یې درلود. د ټولو مسلمانانو خلیفه و. د نړۍ تر کنج کنجه واک او ځواک رسېدلی و. یوه ورځ یې د لوږې له امله خېټې بېلابېل غږونه کول. عمر رضی الله عنه خپلې خېټې ته وکتل او ورته یې وویل: قرقري او لا تقرقري، والله لن تذوق اللحم حتى يشبع الاطفال المسلمين. که قرقر کې او که نه یې کې، که هر ډول اواز کې کوئ، خو والله تر هغې به رانه د غوښې څکه ونه کړي تر څو چې د مسلمانانو ټول ماشومان په ګېډه نه یې ماړه شوي. هغه وخت او اوس توپیر تاسې وکړئ. یو شمېر ملګري شکایت لري چې په ژوند کې یې برکت نشته، په ځانګړي ډول په روزي کې. دوی ګیله دا کوي چې مال ګټي، هر څه ګټي، خو په ژوند کې او په مال کې برکت نه وي. یو عمده او اصلي لامل لري: سهار ناوخته له خوبه راپاڅېده. هغه ملګري چې سهار ناوخته له خوبه راپاڅېږي او سهار مونځ ترې قضا وي، د دوی په ژوند کې به او یا په رزق کې به برکت نه وي. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي: بورک لامتی فی بکورها، زما په امت دی په سهار وخت کې برکت وي. یعنی دغه برکت سهار کې نغښتی دی. کله چې انسان سهار وختي راپاڅېږي بېلابېلې ګټې لري. یو خو به په ژوند کې برکت وي، بل دا چې بریالي انسانان همیشه سهار وختي راپاڅېږي، ځکه دوی که سهار په 4 بجو یا 5 بجو راپاڅېږي
تر 8 بجو هغه ملګري چې 8 بجې راپاڅېږي د دوی په پرتله به دوی 4 ساعته اضافي وخت ځان ته ټاکلی وي، یعنی 4 ساعته اضافي وخت به لري. دې وخت کې انسان همیشه معمولا هوسا، آرامه او له انرژي ډک وي. مطالعه کولی شي، عبادت کولی شي، ورزش کولی شي، هر هغه کار کولی شي چې د دوی په ژوند باندې مثبت اغیز کوي. هر هغه ژوند چې برکت لري هغه انسان خوشبخته وي. خو که د چا ژوند برکت نه لري، که د چا مال کې برکت نه وي، په هیڅ حساب دی. بې له برکته مال لکه هیڅ، خو هغه مال کې چې برکت وي په دې معنا که لږ وي هم ډیر دی، خو بې برکته مال که ډیر وي هم لږ دی یا په نشت حساب دی. سهار وختي راپاڅېږئ، په ژوند کې به بریالي یاستئ، مال او ژوند به مو له برکت ډک وي. ولې د دغه کار ونه کړ؟ ولې دې وکړ؟ ولې د دغه کار دغسې وکړ؟ ولې دې هغسې ونه کړ؟ آیا ته په کار یا په خبره باندې نه پوهېږې؟ علي رضی الله عنه فرمایي هیڅ کله خلک ډېر له حده مه ملامتوئ، ځکه دغه کار کینه او نفرت رامنځته کوي او له حده زیات ملامتول بې ادبي ده. د خلکو په زړونو کې کینه، بغض او حسد مه کرئ. زیات ملامتول په حقیقت کې د انسان روحیه ځپي، انسان ناهیلی کوي او له ژونده یې بېزاره کوي. ځینې کسان دا فکر کوي هغوی چې مالدار دي نو دوی په الله تعالی باندې ګران دي. قارون د الله تعالی دښمن و خو مالداره و. عبدالرحمن ابن عوف صحابي مالدار و خو د الله تعالی دوست و. فرعون د الله تعالی تر ټولو لوی دښمن و، د خدایي دعوه کړې وه، ښه مالدار و. خو سلیمان علیه السلام د الله تعالی پیغمبر و، مالدار و او د دنیا ټول امکانات یې په لاس کې وو. نو دوی ته په کتو دا جوتېږي چې دنیا ورکړه او یا نه ورکړه د الله تعالی د محبت معیار نه دی. معیار دا دی چې الله تعالی انسان ته بښنه وکړي، د زړه ډاډ او سکون ورکړي او عزت ورکړي د خلکو ترمنځ، په دې دنیا او په هغې دنیا جنت ورکړي. دا د الله تعالی د محبت معیار دی. آیا پوهیږئ چې د ژوند فلسفه څه شی دی؟ که د ټول ژوند فلسفه او خلاصه درته رالنډه کړمه، د قرآن کریم دا آیت دی: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. الله تعالی فرمایي هغه څوک چې زما د لارې لاروی وي، یعنی د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعدار وي او په دغه پسې روان وي، دوی به هیڅ کله ګمراه نشي او سخت ژوند به ونه لري، ژوند به یې له ستونزو ډک نه وي. خو فمن اعرض عن ذکری، او هغه څوک چې زما له ذکر نه، قرآن کریم نه، سنت نبوي نه او بالاخره له اسلام نه مخ واړوي، فإن له معیشة ضنکا، دوی لپاره به سخت ژوند وي. ضنکا یعنی داسې موټی چې راکلک کې داسې ستونزې به وي ژوند کې، مشکلات به وي، زړه تنګوالی به وي. کله چې زړه تنګ شوي او ژوند تنګ شي، تاسو ته معلومه ده چې لوی عذاب دی. هغه انسانان چې زړونه یې تنګ دي، هر هغه څه له لاسه ورکولو ته آماده دي چې په بدل کې دغه ښه ژوند ولري، ژوند یې تنګ نه وي، زړه یې تنګ نه وي. ونحشره یوم القیامة اعمى، او دغه کسان به په قیامت کې ړانده راټولیږي او حشر کیږي به. که غواړئ چې د ژوند په فلسفه باندې ځان پوه کړئ، همدا یې لاره ده. د ژوند فلسفه ده: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. هیڅ کله په هغه څه پسې ځان مه ستړی کوه چې په تا پسې ویل کیږي. د خلکو تاویلو ماویلو باندې خپل ژوند مه بې خونده کوه، ځکه الله تعالی پوهیږي چې ستا په زړه کې څه دي. مهمه دا ده چې هغه تعالی ته تر هر چا ډېر ښه پیژني. دغه د خلکو تاویلې ماویلې ستا په ژوند باندې منفي اغیز کولی شي،
تا ته ذهني ناکرارۍ او عصبي تکلیفونه پیدا کولی شي. خپل ژوند کوه. مهمه دا ده چې ته الله تعالی راضي کړي، نه خلک. خو د خلکو احترام او د خلکو لیاز او پاس په خپل ځای. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ډله خلک په دې باور دي چې دین یوازې په جومات کې دی. بالکل غلطه خبره ده. باور وکړئ دغه خلک له دین نه هیڅ معلومات نه لري، ځکه دین د جومات ترڅنګ اصلي په نورو ځایونو کې دی. دین ستا په دفتر کې دی، په بازار کې دی، په دکان کې دی، له خلکو سره په چلند کې دی او د ټولنې په نورو برخو کې دی، بالاخره ستا په کور کې دی. که په دغه ځایونو کې دین پلی نشي، باور وکړئ یوازې د جومات دین تاسې په آخرت کې نشي کامیابولی. د دنیا ژوند ډېر ګران، وخت کم، مسؤلیت ډېر او د آخرت امتحان ډېر سخت دی. یوازې د جومات دین تاسې په دغه برخه کې نشي بریالی کولی. نو اړ یاست چې په دغه ځایونو کې دین پلی کړئ چې په آخرت کې بریالي شئ. ان الله يحب العمل ان يتقنه. الله تعالی هر هغه عمل خوښوي چې اخلاص پکې وشي، په پاک زړه، په ښه هوډ او په ښه اساسي ډول باندې ترسره شي. که عمل دغسې نه وي، له خلکو سره چلند دغسې نه وي، دکانداري دغسې نه وي، راکړه ورکړه د الله تعالی د خوښې وړ نه وي، باور وکړئ هیڅ ګټه درته نه کوي. او که برعکس د الله تعالی د خوښې وړ وي، د آخرت په لوی امتحان کې تاسې بریالي کولی شي. که غواړئ مهمې اسلامي ویډیوګانې ترلاسه کړئ، په یوټیوب کې زما نوم ولیکئ، دا یې سپیل دی. که فیسبوک کاروئ، په سرچ یا لټون کې دا نوم ولیکئ او زما پاڼه لایک کړئ. او که غواړئ چې تاسې هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ، د مهرباني له مخې دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. سلام من الله علیکم ورحمة من لدنه وبرکاته.